عظیم کتاب په لفظ په معنا په ترجمه په حکم باندې ځان ته معلوم کړي زده یې کړي. موږ د الله جل شانه د کتاب غواړو چې موږ څنګه کولی شو چې خپل اعمال ژوندي کړو. الله جل شانه کتاب جواب راکړي ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله. تر هغه چا بهترین عمل د بل چا نسته چا چې خپل عمل کې للهیت پیدا کړي، اخلاص پیدا کړي. عمل چې ژوندی کیږي دا په اخلاص او په للهیت باندې ژوندی کیږي. بری هر عمل اخلاص و للهیت ضروری است. در عمل کې اخلاص نباشه اونمو عمل مرداست. شکل عمل است در حقیقت اینمی عمل نیست. بر اینمی نماز، بر اینمی روزه، بر اینمی حج و زکات مؤاخذه میشه. بر نماز مؤاخذه میشه. رب مصل یصلی وهو یلعن علی رب قار یقرأ القرآن